السلام علیکم ستړي مسئ خوږو هیوادوالو هیله ده چې جوړ روغ تازه تکړه به یاست زه حکمت الله بارک یم تاسې زموږ هیواد یوټیوب چینل ګورئ نن مو یو ډیر ښایسته کور چې په ښایسته موقعیت کې دی بهترینه موقعیت هغه څوک چې واقعا د دې موقعیت غوښتونکي دي د کندهار ښار د عینو مینې په ښارګوټي کې اول عینو مینه اووم سړک 411 نمبر کور دی دغه کور چې تاسو په تصویر کې وینئ ماشاءالله دغه یو ښایسته سړک ورته راغلی دی چې د هډې د خوا څخه د کابل کندهار اډه چې ده هلته چې د باندې ووځي یعنی دا سړک ډېر لنډ ورته راغلی دی ماشاءالله نو دلته ځو د خیر سره دا کور په تاسې باندې وینو چې ډېر ښایسته په اوله خښته کې جوړ کور دی 3 منزله دی دا به انشاءالله په تاسې باندې موږ ووینو دوستانو چې مخته یې تاسې وینئ دلته یو باغچې دپاره یو سیسټم ورته برابر کړی دی په کاشي و دغه ټول ورته سیسټم جوړ کړی دی چې د هر څه څخه خلاص یو غټ ګیټ لري کوچنۍ دروازه لري نو راځئ چې ورسو دننه کور په تاسې باندې وینو دلته هم د سکیورټي دپاره یو سیسټم ورته جوړ کړی دی مخته ځو څنګه پټانه السلام علیکم ستړي مسئ یارانو خدای مو راوله څه احوال دی ښه جوړ یاست خیر و خیرات زما طبیعت مو خوښ دی خبره داسې ده چې په خبره کې ډېر خوند پروت دی داسې یو نایابه کور دونه یو ښایسته دا موقعیت یې ډېر ښایسته دی موقعیت مې بیخي ډېر خوښ سو ځکه چې اول عینو مینه بیخي ماشاءالله ګولډن موقعیت دی دا بیخي ډېر ټاپ موقعیت درمانو ته بیا په پیر ځکه چې ډېره ګزاره یې دلته ډېر نږدې دی بالا یاره خو بس بالا دستي بازار ته وروره ګوله دستي وم لور بیا دغه ښایسته جوړ کړی بله تقریبا په 600 متره مربع کې جوړ کور دی پر ځمکه باندې جوړ دی ماشاءالله 3 متره دی پر ځمکه خو نو ټوله جوړ دی وړیا نه جوړوي په ځمکه ښه چې در ننوځي یوه دنه مخامخ تشناب درته راځي او لاره اول منزل ته یعنی زیرخانې ته دلته لاره ورغلې ده هلته هم ده خو دلته نه ورځو مازې فقط ګرځو تقریبا په سرای کې 12 پورې موټران ځایېږي یو دلته اوس به نو زه داسې ګرځو او یو دلته یو الته دغسې فضا او یوه دانه لاره بله دلته هم لري چې هم لوړ ختلی ده هم لاندې زرخانې ته تللی ده دا دی دوستانو ټول فرش دی پرده دی اماده تر و تازه خو دغسې به ورسو اول منزل نو داسې به یې وارې په سرای کې به وګرځو که یا زه هم زرخانې ته به ولاړ پر عمومي لاره به ولاړ عمومي لاره به ولاړ جنګ مه راسره کوه وراره که زه د جنګ سړی نه زه توپک نه یم وراره که جانه ته ګرده ورځ زما سره جنجال یې ګورئ دوستانو دلته رالو ماشاءالله دغه د سرای هغه مین ځای په اصطلاح هغه باغچه سوله ښایسته چمنی ورته جوړ کړي زما در خبرو یې تاسې ډېر په تصویر کې ښه وینئ دغه هم د کور مخ سو چې ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ دی 3 منزله دی یعنی اول منزل یې زیرخانه سوه دوهم منزل سو دریم لوړ سو یعنې 3 ښه غټ حالونه لري ماشاءالله حالونه لري تشناب لري بلې و 2 اشپزخانې لري جالبه ده دا جالبه ده چې موږ داسې نه لرو دا لري په خپل ځای کې موږ اشپزخانه چیرې لرو خو یو ناس مو دي نو دلته به وخیږو او که چیرې غواړئ دا کور تاسې رانیسئ دوستانو تاسې کولی سئ چې پر 080 شمیره تماس ونیسئ تر څو دغه کور مالکین سئ په واتساپ کې هم کولی سئ تماس سره ونیسئ او په ځان کې هم 080 شمیره باندې تاسې کولی سئ چې تماس ونیسئ او دغه ښایسته کور رانیسئ دغه پخواني بلاکونه دي دا د نجیب نمرې ورته وایي که څه شي وایي که یا دا نه دي دا پخواني بلاکونه دي ګور د خلکو لیدلي دي دا بلاکونه سو هغه کابل اډه سو او رښتیا هم همدغه هم د سرای نس سو چې دا ځای څخه ښه واضح معلومېږي اوس شیشکو پټانه زه به د خیره سره دا خو ګوره 2 منزل سو لاندې ما درته ویل هلته به ورسو چې لاندې منزل وګورو دوم وګورو ور به درېیم سو ښه سنه د خوښه داسې اوس چې داسې ورسې اوس په تا اول دوم ګورې بیا به درېیم ته ځې بیا درځه د خیره سره جنجال مه راسره کوه وراره که جا څنګه ژوند څه ده کلکینان ام پی وي سي ماشاءالله و دوستانو ښایسته یې جوړ کړي دي یو ځلې بیا شمېره یادومه که څوک دا کور غواړي رانیسي قیمت یې تاسې کولی سئ چې په واتساپ کې ورسره معلوم کړئ ځکه چې دوی دغسې خوښوه 080 په انګلیش یې درته وایم د افغانستان کوډ تاسې خو در معلوم دی که نه در معلوم درته وایم پلس 93 7016141120 دا د دوی نمبر دی په واتساپ کې هم کولی سئ تماس سره ونیسئ
او زنګ ورته ووایي انشاءالله خبرې ورسره وکړي د قیمت په اړه ځان ته معلومات حاصل کړي. نو دغه د زیرخانې حال سو یعنی عمومي لومړی زیرخانه سوله لومړی منزل سو. صحیح خبره ده چې یو حال دا سو چې تاسې په تصویر کې ونی او یو اتاق دغه دی چې پردې پر راکش کړي دي. نو موږ به ګروپان تاسې ته درلګوو چې مینول موړ ته بیا اړول غواړي دا پټانه. نو خو زه څه وکړم نو خو دغسې ژوند دی نو پټانه نو د مینول ته بیا واړوم. نو یک قدم پیش یک قدم پس یک قدم پس یک قدم پیش. نو دا دی موږ لومړی اتاق د زیرخانې یا هم د اول منزل در باندې وینو چې ډېر ښایسته خوندور سیلینګ یې ورته کړي دي دوستان. تاسې په تصویر کې وګورئ راسره ماشاءالله. او ترڅنګ یې ښایسته ترکۍ فرش ورته هوار کړي دي. تاسې وګورئ بله او دا ټول کاشي دي د نمو د دا شیانو څخه د ټولو څخه خلاص. یعنی تاسې کم کورونه چې موږ په تاسې باندې وینو بېغمه یې رانیولی سي ځکه چې موږ داسې کورونه په تاسې باندې وینو. ډېر کسان موږ ته مسیج کوي چې په موږ کورونه ووینئ. موږ وایو چې یا مثلا ځینې کورونه دي هغه موږ ته معلومیږي چې خراب دي کیفیت یې سم نه دی څنګه پټانه. نو دا ګورئ دا ښایسته فرش یې ورته کړی دي چې ترکۍ غالۍ ده. ترکۍ غالۍ نه ده البته موقعیت یې فرش دی دا چې ډېر ښه دی دا. اوس به راسو دلته دا یو اتاق دوه درې اتاقه سوله دلته په لومړی منزل کې. او بله ښه خبره خو لا دا ده چې زموږ وطني ارچا چې هغه د کونړ څخه راوړل کېږي موږ په ویاړ سره ویلی سو چې هغه هم په دې کور کې استعمال سوی دی یا کاریي. تاسې وینئ دا ښایسته ډیزاین سره یې جوړه کړې دلته. دا هم بل اتاق ښه پراخ ښه پرده ښه پراخ ښه پرده ښه فرش ټول مکمل. یوازې بس داسې یو بالښت کوربچه کښېږدي نور بس. هغه اوس بالښت کوربچه اوس بیخي موډ نه دی پټانه. څه وایې یقین وکړه ډېر داسې ته نه راوړې ته څه کوې ورور. دلته راسئ دوستانو دغه به در باندې وینو پردې چې لومړی جالۍ ده وروسته پرده سوله بیا ډېر ښایسته پردې ورته جوړې کړي دي. مطلب موږ هر شی غواړو په تاسې باندې ښه دقیق ووینو. نو دغسې ترتیب سو او هلته هم تشناب دی. هلته تشناب ته به ورسو هغه به در باندې ووینو. موږ هر شی غواړو دقیق په تاسې ووینو. دلته د کالو د ایښولو المارۍ ده. دا دی دلته د کالو د ایښولو المارۍ ده. دلته هم ماسټر یا انګلیش کموډ د تشناب ورته جوړ کړی دی. دلته تاسې وینئ دوه دانې دي البته تشنابونه یو هغه دی یو هغه دی دوستانو چې هر څه داسې واضح تاسې ته. نو اوس به راسو ابوبکر چیش کوې وروره دلې هم راپسې رالی رانیسې خو به نه دا کور کور مې ډېر خوښ شه. نو دا خو موږ هره ورځ کور ورته ځو نو ته به ربه دغه حال به دي یا وروره ولې نه کې زړه خورم ولا را مې نیوی پټان ورسره پرېږدم پلار خبر نه دی د کور رانیوي. دا بیا بله کیسه بل راج کوي بله کیسه ده. دا وګورئ دا دوستانو ډېر ښایسته کور دی ماشاءالله. نو د دې بیا سیلینګ ډېر ښایسته دی. پټانه فکر دې کړی سیلینګ ته علیحده ها. نو ټول د دغه سر څخه نیولې ټول داسې کاشي دی دوستانو ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړي. دلته تشناب نشته په دې اتاق کې. دا وګورئ د دې غالۍ هم ډېر ښایسته ده. غالۍ نه ده دې ته پټانه دې ته دغه وایي موقعیت ورته وایي. نو پټان دلته حملې وي په خونه کې څرخي دلته هم کلکین ورکړي دي غټ. دوستانو تاسې وګورئ دا سرای ته لاره لري. ولې زغلی ورځ غلی دا څنګه نازکه غالۍ ده. اوس به راسو د خیر سره دلته دوی د حال دپاره یعنی عمومي د حال دپاره تشناب یا دوشۍ دلته سیستم د دوشۍ دی او دلته هم یوه دانه عمومي تشناب د اول منزل دپاره یا زیرخانې دپاره جوړ کړی دی. نو ډېر ښه سیستم یې ورته فعاله کړی دی. او دا هم ستاسې خپل ښایسته ورور چې په تاسې باندې دا کور ننداره او دا هم د ټلویزیون دپاره دوی دغه یو ډیکوریشن ورته برابر کړی دی. ډېر ښایسته سیلینګ یې ورته کړی دی. دلته کولی شي کتابونه هم کښېږدي نه. بله و. نو دلته بیا هم دلته به راسو او بله ښه خبره خو لا دا ده چې دوی د بیټرۍ سیستم تقریبا 8 کیلو واټه ورته برابر کړی دی. دلته د بیټرۍ ورته ایښي دي او دلته هم هغه ټول د کور سیستم چې دی هغه د بیټرۍ پر شاوخوا 8 کیلو واټه 8 کیلو واټه شاوخوا. جالبه بله واوره دا دی بل اتاق څه وایه او ښه دا کوټه ده ښه هلته لاره لري ښه لکه مخ اوهو دا څومره پراخ کوټه ده پټانه
ویلکم او هلته هغه لار هغه د یوه دننه ده د باندې څه چې وه دلته یو ګورئ څونه ښایسته سیلینګ یې کوټې تور کړي دي پر لاسو دې برکت سي دا ښایسته کور یې ځان ته جوړ کړی دي ماشاءالله اوه 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 دونه غټه کوټه ما نه ولیدلې دا وګورئ نو دا وګورئ د پټاکه هغه سمې معنی شپه به و رښتیا هم او ښایسته والپیپر که والپیپر یې ورکړي دي ډېر ښایسته دلته بیا د ډیکوریشن دپاره جلا تختو والا دغه ورکړي دي ځای بلې و ماشاءالله ډېر ښایسته نو دلته د کوټې د لارې دلته جلا لاره لري نه کوټه د باندې څخه بلې دا ښه په دقیق ډول سره په تاسې ویډم چې بیا غیر خسته په زړه کې مو څه ونه ګرځي دغه لاره یعنی دا لاره اول منزل ته هم راغلې ده کوټې ته هم که چیرې تاسې هغه لاره بنده کړئ نو د کوټې لاره دغه د استفاده ورڅخه کولی سي دوستانو چې خپل تشناب هم لري عمومي په سرای کې نه هغه دی مخکې هغه کوڅه د دروازه سوله هغه تشناب سو دوستانو او دغه هم هغه لاره وه چې ما تاسې ته مخکې در وښول اوس بیرته پر دغه لاره زه تاکېږم یعنی کوټه د دې څخه د کوټې په توګه استفاده کولی سو اوس بیرته تاکېږو دلته بلې دلته اوس دغه ګورئ تاسې ماشاءالله ډېر ښایسته فرش یې ورته جوړ کړی دي ماشاءالله نو ډېر بهترین ادرس بهترینه کور اوس به ځو د خیر سره قدرمنو لیدونکو ځو تاسې را سره مل اوسېږئ موږ به ځو د خیر دوهم منزل ته چې هلته هم ښایسته اتاقونه دي قدرمنو لیدونکو بیا هم په خیر راسئ موږ رالو دوهم منزل ته خیږو په دوهم منزل کې بیا یو بیل ډیکوریشن دی هغه څنګه هغه داسې چې غالۍ او پردې پارک کړي د اول منزل سره څنګه ورولې ولاړه زه په دغه دلته وختي رالم چې دغسې ولاړه دا په دغه وختي رالم چې زه دغه ځای م ګورم دغه حال ښه دي ستړی سولې بل دا چې دلته هم څو اتاقه دي دلته هم څلور دي دلته هم څلور دي هلته هم څلور دلته هم څلور دي لوړ هم څلور دي بله دا یو هغه دوه درې دا هم څلور دا د شپسخانې دروازه سول وی اشپزخانه مې بخښم بېندهای عزیز نو بل دا چې ماشاءالله دوی بیا هم د دوی غلط څه وبخښه دا وګورئ فرش دی دا ترکۍ ډېر ښایسته دا کور د دغه سره د پردو سره میچینګ کوي دا غالۍ د پردو سره میچینګ کوي دا یې حال سو شاته راسئ وروره ایسئ تس ماشاءالله د دې سره میچ کوي دا مطلب دا ډېر ښایسته سیلینګ یې ورته کړی دی هغه د ټلویزیون ځای سو په هغه اتاق کې ملګري ناست دي هلته به نه ځو لومړی به دغه پردې به در باندې ووینو چې ماشاءالله دوی څونه ښایسته پردې ورته جوړې کړي دي دغه خام کرمي رنګ دی او دغه هم فولادي یا سیمټي رنګ دی تاسې ویني دا هم جاله ده چې ډېر ښایسته جاله یې ورته کار کړې ده ډېر ښایسته یې جوړ کړي دي ارزي په دا قیمت چې قیمت یې ډېر مناسبه دی موږ یې نسو ویلی خو په قیمت باندې ارزي دونه به درته وایم چې ماشاءالله په صحیح معنا ارزي په دې قیمت نږدې دی و دلته هم تاسې وګورئ یو ځلې بیا درته وایم که چیرې تاسې غواړئ چې دا کور رانیسئ نو تاسې کولی سئ چې دغه واتساپ شمېره چې زه یادوم تماس ورسره ونیسئ بیا ګیلې مه کوئ چې نمبر یې نشته یا موږ ته په کمنټ کې ووایاست ګورئ تقریبا دا درېیم ځل دی چې زه یې وایم 08014140100 دا د دوی د واتساپ نمبر دی تاسې کولی سئ د قیمت دپاره ورسره تماس کیسئ نو ماشاءالله دلته د کولرانو ځایونه هم ورکړي دي چې دلته دا د کولر سیسټم دلته ورته ایښی دی ښه دروازه او نوی کور دی ماشاءالله دلته د کولر دپاره ځای ورته جوړ کړی دی ډېر ښایسته ماشاءالله چاته هم د غالۍ سره میچینګ کوي دا چاته هم د سیلینګ چې ورته کړي دي او بله ښه خبره خو لا دا ده چې د دغه اتاق غږ هغه اتاق ته نه ځي ځکه چې پی وي سي کلکینان یې ورته ایښي دي او تر څنګ یې ارچه ده چې مخکې مې یادونه درته وکړه ډېر ښایسته ارچه یې ورته جوړه کړې ده زموږ خپل د وطن بوټي په کار اچولي دي او ښایستې دروازې ورته جوړې کړي دي دې خوا ته هم تشناب دي دوستانو
دا یې بیا هم دلته د المارۍ سیسټم دی دلته یې المارۍ ورته جوړه کړې د کالو د ایښولو دپاره یعنې ډېر ښایسته کور دی دا هم دلته یې تشناب ورته جوړ کړی دی دا یې تشناب سو لکه تاسې چې دلې په دغه کور کې یاست موجود ګرځي دا بند کو بخښئ اوس به راسو د خیر سره دوستانو یو بل وطاق ته چې او بله ښه خبره خو لا دا چې سکیورټي دپاره دلته تصویر دا ورته جوړ کړی دی سیسټم دروازه تر هغه وخته نه خلاصېږي د کور دروازه عمومي د باندې تر څو چې تاسې دلته په سکرین کې هغه نفر ونه وینئ هغه اطلاع ترلاسه نه کړي دا څوک دی نو دلته به راسو دا وطاق ته دا هم ډېر ښایسته وطاق دی ژبې مو وبښئ چې دا راننوځئ د اطاق څخه تشناب دی دلته او دا هم اطاق سو چې ماشاءالله ډېر ښایسته سیلینګ ډېر ښایسته او ډېر جذاب زما واقعا خوښ سو موقعیت یې ډېر موقعیت یې ښایسته دی ګولډن موقعیت به ووایو ډېر ښایسته موقعیت کې دی او رنګ یې هم داسې خام بلو دی سپین نه دی دلته تشناب دی دا هم المارۍ سوله لکه په اول منزل کې چې ماسټر کموډ یا انګلیش کموډ موجود هر شی چې تاسو ورته وایاست دلته هم یو دانه سته دا د ناروغانو دپاره ډېر ښه دی دا دی نو اوس به ځو دلته دوستان ستا دلې دلته به وګرځو را به سو اشپزخانې ته چې دلته یوه دانه اشپزخانه ماشاءالله ډېر ښایسته دوی جوړه کړې ده ښه ولې نه خلاصېږي دا ښه وبخښه مه وراوړه وروره مه وراوړه ښه دلته یې اشپزخانه ورته جوړه کړې ده ښه دا دی بس دا دی خلاص وله دا دی دلته یې اشپزخانه ورته جوړه کړې ده چې اشپزخانه کې هم المارۍ شته ډېر ښایسته ډېر معیاري د اواکاش ورته جوړ کړي چې دغه هوا د دې ځای څخه ووځي وبخښئ وبخښئ دلته دا ځای ورته جوړ کړي چې دغه هوا چې ده ووځي ځینې کورونه چې وایي ولا موږ اشپزي وکړه دغه بوی په سالون کې یا مثلا په ټولو اتاقو کې موجود دی اوس دوی دغه اواکاش د سیسټمونه نوي راووتل دغه دوی ورته برابر کړي دي هغه المارۍ سوې ټول المارۍ دي دا هم المارۍ سوله لاندې هم المارۍ دي د ښۍ سوله غټ کلکین دی چې دا ځای ته ښه رڼا ورکړې ده ښه ښکلا ورکړې ده دوستانو او تر څنګ یې دلته مثلا څوک میلمانه راسي دغه یو په اصطلاح مورۍ ورته وایاست دا شی چې ورته وایاست دا ډوډۍ داسې لاندې ورایستایسي دا اطاق ده نو ډېر ښه یې جوړ کړی دی مثلا یو څوک نسي کولی چې دروغ سره وځغلي نو هغه یې دلته ترتیب ورته برابر کړی او یو اطاق هغه دی چې په هغه کې دوستان ناست دي هغه به نه در باندې وي نو دلته به راسو دغه اطاق ده په دې اطاق کې هم ماشاءالله ډېر ښایسته کار سوی دی ډېر ښایسته سیلینګ یې ورته کړی دی ډېر ښایسته ډیکوریشن یې ورته کړی دی تاسې یې وینئ دوستانو ماشاءالله دغه ته به فکر کوم دغه وایي دې ته ما چې ویل کرنل اطاق کرنل ولې و دا وګورئ ډېر ښایسته ماشاءالله دا چې بیا ابوبکر وایي کندیلان وربسته کې بیا در دغه راښایسته کېږي دا یې ولې ورکړی پټانه پوه شو په دې ډوډۍ دپاره آفرین داسې هوښیار سړی د ښار سړی ماشاءالله نو دلته یې ښایسته غالۍ اوس به نو څو د خیر سره چیرې ځو درېیم منزل ته راپسې یاستئ ځوانانو درېیم منزل ته درځئ دوستانو خوږو لیدونکو ځو درېیم منزل ته چې په درېیم منزل کې هم اطاقونه شته هغه به هم در باندې وایو د هغه څخه تر مخه که غواړئ دا کور تاسې رانیسئ تاسې کولی شئ 014 14 شمېره واتساپ کې او زنګ کې تماس سره ونیسئ او دا کور رانیسئ موږ رالو اوس درېیم منزل ته چې د دې منزل هم هر څه جلا دي د نورو منزلو څخه په عامه اصطلاح فرش یې جلا دی هله پکه یې ولګوله بانده که پکه وروره بانده که پکه یخ دی د دې هم وګورئ ډېر ښایسته ترکۍ دی دا ورته جوړ کړي ورته البته په دغه چوکاټ کې منظم ورته هوار کړي دي ماشاءالله یو تر بل منزلونه یې ښایسته دي دغه آخري منزل سو دلته هم یو اطاق سو دوام اطاق سو درېیم اطاق سو څلورم اطاق سو او ښایسته اشپزخانه سوله
چې دانه په دانه به ورځو اتاقونه په تاسو باندې وینو. اوس راځو دوستانو لومړی اتاق ته چې د زینو څخه راپورته سئ. لومړی اتاق دی. دا هم ماشاءالله تاسو وینئ چې ډېر ښایسته رنګ یې ورکړی دی، زما د خوښې رنګ. دغه خام پستهیي ښه خوند کوي، ښه ایسي ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی. سیلینګ یې بیا بیل خوند کوي ځان ته. نو ګوم لایټونه هر څه ډېر ښایسته او منظم. چې رابسو بل اتاق ته. بل اتاق نو دلته دی بغل ته. دا به هم ووینو چې مخکې موږ ور نه لرو هغه اتاق ته. دا په شان دا به بل رقم دغه دا څونه ښه ایسي د دروازې سره میچینګ چې هغه ډېر ښه ایسي. نو دا اتاق هم کارنل اتاق دی، ښه ګرم دی ځکه چې لمر پر برابر دی دوستانو. ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله. دلته یې ګورئ PVC کلکینان یې ورته ایښي دي. دا وګورئ دا خو اوس رڼا ډېره ده چې دغه پردې پورته کوي. ډېر ښایسته او ډېر تود دی د ټولو اتاقو. او هیره دې نه چې هر اتاق ته د کولر دغه سیستم برابر کړی دی دوستان. د کولر دا هم PVC دی چې هېڅ کوم مشکل نه جوړیږي، نه غږ راوځي د باندې څخه نه بله. نو او تشناب هم لري. تشناب یې دلته دی. تشناب هم په تاسې ووینو. نو دغه دی دوستانو. دا یې المارۍ سوله. هر څه غواړو داسې په پوره اطمینان سره په تاسې ووینو. رښتیا کېږه ښه دا بند کړي دا ګروپان ځوانانو. د دې پر مخ باندې یو بل اتاق دی، یعنې مخامخ د دې اتاق څخه راسو دې خواته ماشاءالله. دا هم ډېر ښایسته اتاق، ډېر منظم، ښه اماده، فرش، پرده، هر څه. یعنې صرف ستاسې څخه غواړي چې داسې راسئ پکښې وګرځئ. لکه زه چې پکښې وګرځېم او رایې نیسئ بیا. نو زه خو وګرځېدلم. ګورئ دلته هم د کولر سیسټم ورته برابر کړی. بله دلته یې بیا تشناب سیسټم جوړ کړی دی. دلته یې وګورئ دلته یې المارۍ سوله یا ډرس ډرور دی که چې ورته وایي. دا تشناب سیسټم سو. یعنی هر اتاق د هر اتاق تشناب هر هغه څه زه په تاسې باندې ښه دقیق وینم چې بیا وروسته ګیلې میلې ونه کوي. دا یې د تلویزیون دپاره دا سیسټم ورته جوړ کړی دی. زموږ هېواد په دا ځای کې تاسې کتلی سئ. دا غټه نمونه وګوره د هېواد. او دلته یې اشپزخانه سو. خو د اشپزخانې څخه د ورتګ در مخه موږ دلته راځو. دغه اتاق په تاسې باندې وینو چې دا بالکني هم لري. بالکني یا برنډه. نو دا هم ډېر جذاب، ډېر ښایسته سیلینګ ورته سوی دی. دلته یې تشناب سو. تشنابونه یې د دروازې بس چې د راننوځي دروازې شاته. دا هم ماسټر یا انګلیش کموډ دی. تاسې وګورئ. اوس به راسو دلته بالکوني ته یا هم برنډه به ووایو په عامه اصطلاح. دا هم د ټوله PVC دروازې دي ځکه چې دا غږ ته د باندې څخه رانسي. تاسې وګورئ دوستانو تقریبا 1.5 متر تیغه یې ورته ولیده دې ته. دا د تیغه د دا ځای څخه تر دا ځای پورې تیغه ده. دا یې بالکني سوله. ډېر منظم یې ورته جوړ کړی ده. اوس به راسو د خیره سره بیا دلته اشپزخانه او په تاسې ووینو. نو دوستان را سره مل اوسېږئ. دغه اشپزخانه سوله. که تاسې غواړئ دا کور رانیسئ تاسې کولی سئ پر 014 14 شمیره تماس ونیسئ او دغه ښایسته کور مالکین سئ یا یې رانیسئ. نو دغه اشپزخانه سوله. سیسټم یې ټوله فعاله دی. برق و ټوله شیان یې دوستانو سته. تشویش مه کوئ. دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته ډیکوریشن یې ورته کړی دی. کور یې ودان ماشاءالله. دا هم دغه لاندې اشپزخانې په رقم 2 اشپزخانې سو، 3 هالونه سوله. هغه هر څه تاسې ولیدل دوستان. دا اتاق ته لاره لري. دا ورته جوړ کړی چې دا خواړه لنډ ورواړي. نو څه به کوو د خیر سره؟ ځو د سرای نسته. د سرای نسته ځو. وبخښئ اول بام ته ځو. دغه څخه تر مخه بام ته به ولاړ سو. بام ته به ولاړ سو. بام ته به پورته سو. دلته یې هم کلکینان وکړي چې دغه رڼا راسي. د بام د ختلو څخه تر مخه بې ځایه وارې اټو موډ ته واړوم. نو دغه دی اټو ته مې واړوئ مینول څخه. اوهو څونه ډېر رڼا ده دلته. او یو بله ښه خبره دا ده چې دوی خپله برمه لري، نل لري او بل د هندارې سیسټم سو عمومي برق نه لري. تاسې میټر بیا ورته راوباسئ. نور لینکشي هر څه سوي دي. ولې ولاړې وروره راسئ راننوځئ.
دغه ډېر ښایسته جوړ کړی دی باندې راوخېږو که ننوځو دا اوس راوخېږي تقریبا د بام دیوالونه یې 1 متر تیغه لري 1 متر به یې پټان صاحب 1 متر یو څه لوړ دا دی د دې ځای څخه نو لاندې کورونه دي هغه به نه باندې وینو ځکه چې د خلکو کورونه معلومیږي دلته یې ګورئ ښه صفا خواپاکي د هندارې سیسټم ورته جوړ کړی څو هندارې دي پټانه 8 دانې هندارو باندې تاسو ته 8 یا 9 کیلو واټه برق برابر کړي دي چې دغه لارې لري داسې وګورئ دلته خلک کورونه یا خواته به نه ځو نو هغه نمرې سوه هغه کابل کندهار اډه ده چې هلته ده نو موږ به راسو بیرته به سرای ته تاسو دا د اوبو ذخیره ده ښه غټ بام یې دی نو قدرمنو هیوادوالو ډېره مننه چې دغه ښایسته کور مو د کندهار ښار د عینو مینې په اول عینو مینې کې البته 9 سړک چې اول عینو مینې کې دی 419 نمبر کور دی چې په 600 متره مربع کې جوړ 12 اتاقونه 10 تشنابونه 3 هالونه 2 اشپزخانې لري او 8 یا هم 7 کیلو واټه برق دی ورته برابر کړي چې تقریبا په سرای کې 10 یا 11 موټران ځایږي دا کور که تاسې غواړئ چې رای نیسئ دی دلته غواړئ چې د تلیفون د لارې یا د واتساپ د لارې تاسې تماس ورسره ونیسئ موږ ته مسیج مه کوئ دوی ته مسیج وکړئ چې دوی دا کور تاسې ته درکړي یا در باندې خرڅ کړي 0 14 شمیره بیا درته وایم 3 وارې درته وایم تر څو چې تاسې ګیله ونه کوئ 0 په انګلیش یې درته وایم در سره نوټ یې کړئ کتابچه راواخئ چې دا ښایسته کور تر څو تاسې خپل کړي یا یې رانیسئ بیخي ښایسته موقعیت بیخي ګولډن موقعیت دی 0 دا د دوی نمبر دی په انګلیش یې درته وایم ورته غوږ شئ د افغانستان کوډ خو در معلوم دی درونې وي مثبت یا پلس ووایو 93 701614 دا د دوی نمبر دی په واتساپ کې یا مثلا کانټیکټ ان واتساپ اور کال نو در بیا چې موږ ستاسې په خدمت کې د زموږ هیواد یوټیوب چینل د لارې حاضرېږو تاسې پر پاک او سپېڅلي رب سپارم ښه وخت ښې چارې د خدای په امان مننه چې زموږ هیواد ګورئ